نشته راسره چې پوهان کم دي هغلته کم دي دلته کم زما په خیال چې زمونږ عام خلک د دې ځای عام خلک چې په سمو توګه خبره زما په خیال چې د ګرامر مطابق په سمو توګه متصف یو تحقیق په دې طریقه نو دا خو تاسو دا وګورئ چې دغه سړي چې لوستی شي رحمان بابا وایي چې د سړي نه مراد واړه سړي ته بوت ته سرو زرو نه جوړ دی انسان خوشحال وایي چې اسمان دی د زمري په خوله کې وایي د زمري په خوله کې دا ډېر دي دا کیسه په دې ژبه خو دا ده چې د دغه یو دال سره د سړي د یو دال سره لفظ په خپله سړي دی که اسمان دی که ځمکه ده دا د خپلې یوې معنې نه اخوا ګونګې دی دا د نورو ژبو په ذریعه د په کار راوستل لکه اسمان زما غوندې په اوښکو نوې کار کوي چې د سپرلي باران په شان د پشکار نو دا ژبه چې کومه ده دا دلته غني کېږي هغه خوشحال بابا شعر هم د یو دال سره چې کوم دی دغه کېږي واحد کېږي جمع زمرې خو زمري دا یو طریقه ده چې جمع زمونږ وړی یې څومره جوړوي لویه یې څومره جوړوي لکه تاسو ته وګورئ چې سړي زه سړی جمع کوم نو سړي نو وړي یې سره جمع جوړېږي خو چې ښځه جمع کوم ښځې نو دا د لویې یې سره زما په دې دغه کې چې کوم دی شپږې شیګانې دې سره به زه څه کوم دا ما د دې املا دپاره نه دي لیکلي دا زما ډېره زړه د غزل یو برخه دا ډېر زوړ په کم کتاب کې چاپ دي په دویم درېیم څلورم کتاب کې چاپ د باړهګلۍ نه ډېر مخکې دا مالي دغسې دا ژبه چې کوم دی غلي کېږي په څه شي دی غلي کېږي زړه یو لفظ زړه خو مونږ یې زړه مې کېږي زړه مې نه کېږي زړه مې غواړي زړه مې نه غواړي زړه مې پلانې زړه مې پلانې زړه مې په خپله په ځان سوځي یا لکه دا کومه ژبه ده لکه شمې په مزار د شهیدانو تاسو وګورئ رحمان بابا راوالی خپل کلاسیک راوالی خپل څوکې خپل فولکلور راوالی چې په هغې کې د زړه څه یې چې دې دا ژبه وسیله او تاسو یو خبره نوټ کړئ چې تاسو چې هر ځای ته ځان رسول غواړئ فکري لحاظ د خیال د لحاظ نو چې ژبه د سره نه وي تاسو هغه ځای ته نه شئ رسېدلی دا مسله زه خو رښتیا خبره دا ده چې په خبر پوه شوي من ما د ژبې سره سم پرځول کړي دي خو دا ده چې د خلکو سره په یو لاره روان یو دا چې روان یو زه خو قلندر نه یم چې هغه چې کوم دی هغه وایي چې پلانې چې کوم دی مسترد که نو مسترد دی قلندر صاحب زورورو زمونږ مشر او زورورتیا یې لرله حالانکې مرحوم صاحب دي زمونږ د شاعرانو چې کوم دی هغه ته راغلي دي پښتو ته راغلي که ډاکټر راجولي و که مرحوم و که بل و که بل خو بیا یې ناسته د هغې سره شوې ده او چې کیني وباسي د قلندر صاحب ذکر کوي ما د هغه په دغه کې مقاله کې دا واورېده چې فیروشان دا ویلي دي چې یو حرف د بل حرف دپاره د پاسه مګ دی دا ما په خپل کتاب کې رانقل کړی چې کوم چاپ اوس دا لوڼ چې موږ جوړ کړی دی دا حرف په پاسه حرف نه دی ایښودی شوی او تاسو ته دا وایم زه دا دوه حرفونه دي دا لفظ که درې شو هم لفظ دی که څلور شو هم لفظ دی که پنځه شو هم لفظ دی ته دا هم لفظ
دا زمونږ کمه مجبوري وه. ما خو په دې دویم کتاب کې لیکلي چې پیروخان ډېر هوښیار سړی و، دا شی پیدا کړی دی، خو زړه یې پرې اوبه نه دي څښلي، لکه زه چې شعر ولیکم او بیا یې وایم. ځکه چې زما که زړه اوبه نه څښي، ما سکون راکوي چې دا شی درست نه دی، نو ما څلور ورځې په یو شعر اړولی دي، څلور ورځې خوب مې دی. نو تاسو ته خپلې کیسې نه کوم، د شعر سره زما څه شی دی، شوق مې دی، څه بلا رم مې نه پوهېږم چې شعر ما سره څه وکړه، ما ورسره څه وکړه، څنګه چل کړو، څنګه ونه شو. په دې چل ول کې ما 15 کتابونه چاپ کړي، 15. نو د شعر کتابونه او 15 مې د رسم کړل. تاسو ته خو په ډیګرۍ میلاو شوي، ما ته څه میلاو شوي، الټه په آزاد کې ما خوشحال بابا وایي چې ګمنامي د سړي ځای د عافیت دی، د نګین هسې ځوړن ګردم له نامه. خو مونږه په پښتنو کې خو که سندرغاړي هم نوم پیدا کړه په یو عذاب کې، غریب بیا پټېږي را پټېږي وسه خو په دې باندې کیسه نه کوم. خو زه حق نه لرم چې زه په ژبه خبره وکړم. تاسو وګورئ زبیر د دې ټولو کتابونو ذکر وکړو، زما په هغې خبره ونه کړه، حالانکه زما 2 غټې پیسې دي. دا زور زیر پیش دا خو زما په خیال په دې ټولو مقالو کې تاسو ولیدئ چې د دې نه بغیر زمونږ کار نه کېږي. خو دا ده چې مونږ صفا خبره نه شو کولی جي، ځکه چې دا ادارې چې کومې دي دا زمونږ په وس کې نه دي. دا اوس په دې بحث کېده که نه چې فلانې د دې دغه لري، د دې وایس چانسلر دا حق لري چې لکه هغه د داسې امتیاز یا نه لري. مونږ ته پته دا د اکیډمۍ دا مشران یې لري، دی هم نه لري. نو چې دی یې نه لري او مونږ راغونډېږو په دې باندې، نو دغسې کانفرنس مونږ په دې ټولنو هم کولی. دا څه مشکله خبره نه ده، خو مونږ دغسې نه کوو. مونږ وایو چې مونږ زمونږ خویندو میندو پښتو ویلی، دا کې بیا سعادت او دا نورنامه او جنګنامه دا یې ویلي، پښتو بیا یې لیکلی. زه تاسو ته دا خبره وکړم چې تاسو دا د پیروخان په کتاب چې چا دغه لیکلی، دا سړی څوک دی نوم یې رانه هېر شي، تاسو د ده دا سریزه وګورئ. زما د په خدای قسم وي چې ړوند هم پرې پوهېږي، کوڼو ته یې واوروه، غوږ ته یې ورته ورورسوه، پرې پوهېږي، هېڅ مشکل پکې نه. خو زما ډېر زیات محترم ډاکټر ضیاء د افغانستان، د هغه کتاب ما 15 ځله رانستی دی په دې اراده چې دا زه ټول لولم او په مخه یې لولم. ما نه دی بس ډېر زر مې ستړي. نور عام کتابونه چې کوم دی په یو موضوع چا لیکلی دی، خو د هغه تحریر چې کوم دی هغه داسې دی یا انداز یې داسې دی د لیک چې هغه سړی ستړی کوي. او ځینې کتابونه به ته وایې چې دا کتاب په ما کې که زه په کتاب کې، یعنې کتاب زه لولم که ما کتاب لولم، یعنې داسې کتاب. نو دا ده چې مونږ په دې فرق خبره نه کوو. مونږ ته چې کومه مسله ده هغه مونږ په خپلو خبرو کې هر وخت په هر موضوع چې خبره کوو، نو که په شلګونو نه وي نو په لسګونو نوي ترکیبونه مونږ جوړوو، مونږ ته یې پته نه لګېږي. ډېر عام خلک چې هغوی ګوره دا زمونږ د مجلسونو دا نقلیان خلک نه دي چې خلک خندوي را خندوي. تاسو یقین وکړئ هغه چې خبرې کوي هغه پکې هره ورځ نوي ترکیبونه جوړوي او په هغه نوو ترکیبونو هم خلک خندولي یا یې خندوي. نو دا ده چې زمونږ مقاله نګارانو ډېرې ښې مقالې پېښې، ډېرې زبردستې،
او د دې سره یو خبره وشوه چې موږ یو تاوان خو کړی هغې سره به ګورو ځکه چې زموږ د کور خبرې دي او شاید چې زه خپله د خپلو ادارو ته د دې مشرانو ته خصوصا د پښتو اکاډمۍ مشر ته او د هغې دننه دغه دوستانو ته استادانو ته هغې ته عرض کوم چې موږ تر څو حالانکې د نصرالله جان وزیر صاحب په فیسبوک باندې ما لوستي دي چې موږ دوه ویګانو ته نشو کتلی خو زه بیا هم دا عرض لرم چې دا زموږ د راتلونکي نسل د مستقبل خبره نو د دې ځای نه د یو وفد ولیږي د افغانستان د لیکوالو سره د کښېني جرګه دې ورته مینت دې ورته چې تاسو وړه یې خپله واسطه پرېږدئ او لویه یې خپله واسطه پرېږدئ او صرف تاسو دا لویه یې ومنئ صرف دا ګوره د دې دپاره راغونډېږي چې وایي مونږ دا مونږ ټکی ټیک دی که موږ ټکی ټیک دی که موږ ټکی ټیک دی که څه د نورو ژبو نه چې کوم دی مونږ قرضدار کوو خو په خپله ژبه کې را سره په سوولو کار یو توری دی هغه نه قبله وجه څه ده تاسو یو خبره نوټ کړئ او یاد وساتئ چې هره حکمرانه ته کا د دې ځای ته که د هغه ځای ته که د هغه ځای ته که د هغه ځای هر ځای ته هره حکمرانه طبقه د دې نه بېنیازه نه ده هغوی په دې کې کار لري رکاوټونه هلته دي دا دلته نه دي نو زه عرض لرم چې دلته باید چې د دې خیال وساتلی شي چې کم خلک ستا سره دوه ورځې دوه څلورو نشستو ته نشي کېناستې دا راغواړم که کم سړی د باړګرۍ فیصلې چا نه دي لوستي هغه هېڅ حق نه لري چې هغه په املا باندې خبرې وکړي هغې ته پته نشته نو چې چا ته پته نشته نو بیا به هغه څنګه به سوال کوي او څنګه وخت خرابوي زما په خیال نو وخت خرابول هم نه دي په کار بل څه هم نه دي په کار بل څه هم نه دي په کار او ما ته دا چیټ میلاو شو دا چیټونو میټونو سره خو زه بلد هم نه یم خو دا ده چې منم یې بیا یې منم